نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی بنی اسرائیل کې یو سړی دی ډېر زیات عبادت یې وکړه الله او د یو جزیرې ته لاړ منتقل شو هغې کې رهبانیت جایز و زمونږ په وطن کې زمونږ په دین کې رهبانیت منع دی رهبانیت دې ته به وي چې د الله عبادت به کوو نه به واده کوو نه به بچي راوړل نه به چا سره غم خادي کوله به ځان له به جونګړه کې پروت و یا غار کې به پروت و او د الله عبادت به کوو دغه سړی ولاړ یو جزیرې ته منتقل شو او په هغه جزیره کې د پروردګار عبادت شروع کړ او نیک سړی الله په مهربان نو الله ورته په هغه جزیره کې د انارو یو بوټی پیدا کړ او خوږې اوبه جزیرې نه ګیر چاپېره خو ترخې د سمندر دریاب اوبې خوږې اوبې وله پیدا کړې نو ده به هغه انار را شوکاو او هغه به یې خوړاو یو انار باندې به یې د ورځې ګزاره کوله او د هغه خوږو اوبو نه به یو کنډول لا ډک که هغه به یې څښه دا د ژوند نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 1500 کال عبادت په دغه جزیره کې وکړه خالص د الله د رضا لپاره 500 سال او تاسو اندازه ولګوئ چې 1500 کاله په دغه طریقه عبادت کې چې دا به څونه خوږ عبادت دی مونږ خو چې عبادت کوو نو دلته کې بچي دی هغې له به خامخا څه ډوډۍ میړه پیدا کوو او چې دلته عبادت کوو اخواته به مونږه غم خادم کوو هلکه فلان کې مړ دی فلان کې واده دی ځای راځي به والا په دې سم نو نه ښځه شته او نه بچي شته او نه مور او پلار شته او نه رونه او تربوران شته هېڅ بوج پې نشته 500 سال یو شان لګیا د عبادت کوي او نه ډوډۍ پسې منډه شته الله والا د انارو بوټي زرغون که او نه اوبو پسې منډه شته خوا کې ورته الله چینه زرغونه کړه او نه ریاکاري شته چې ګنې د عبادت چاته ښیمه مونږ خو اکثر تسبیح والا خو چې څوک ووي نو زر یې راوباسو هغه مخکې ورته ټساټ کړو چې دوی وویل چې یا تسبیح غواړئ مونږ خو هغه عبادت هم ګډوډ دی خلکو لپاره یې کوو خلکو ته یې ښایي 1500 کاله حضور پاک مبارک فرمایي ګورئ 1500 کاله بیریا یو شان او وی دروازې روجا او د شپې عبادت داسې 500 سال دروازې روجا او دروازې عبادت او د شپې عبادت چې کله مړ کېده الله ته سوال وکړه یا الله زما یو درخواست دی هغه واوره بس نور هېڅ نه غواړم یو خدای چې ما نه سا وباسې د سجدې په حالت کې رانه وباسه چې په سجده پروت یم او د ما نه سا لاړ شي حضور پاک فرمایي وی الله ته بنده نږدې د سجدې په حالت کې وي یعنې په سجده پروت دې وخت کې بنده الله ته ډېر زیات نږدې او یو صحابي د حضور پاک نه تپوس وکړه وی د الله رسوله زه ستا د جنت ملګرتیا غواړم جنت کې تا سره ملګری شم وی علیک بکثرت سجود سجدې ډېرې لګوه ډېر لمونځ کوه ډېر سجدې لګوه ما سره به د الله ملګري کړي نو سجده کې بنده الله ته نږدې وي وی خدای د ما نه چې څه وباسې له سجدې په حالت کې رانه وباسه دا یو سوال او دویم سوال دا چې زما دا وجود بیا د سجدې په حالت کې محفوظ کا چې زه په سجده پروت یم زما وجود نه خاوره وخوري او نه حیوانات او نه دا چرن پرن چې زما وجود د حالت د سجدې کې محفوظ تر قیامته پورې چې قیامت هم راشي چې زما وجود په سجده کې پروت وي چې خلک د قیامت په ورځ باندې د قبرونو نه پاسي او زه له سجدې نه سر اوچت کم او تا ته در روان شم څونه عجیبه مزیدار سوال یې کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله والا هغه سوال قبول کړه چې کله مړ کېده د سجدې په وخت کې د څه ووته بلکل د سجدې په حالت کې او حضور پاک فرمایي اوس هم د هغه وجود د سجدې په حالت کې په هغه جزیره کې الله محفوظ ساتلی دی خو چې کله سجدې کې د څه ووته الله ته ور مخامخ شو پروردګار ورته فرمایي زه پلانکي بنده ما په خپل فضل و کرم وبخلې او جنت ته ځه چې دا خبره الله وفرمایله نو دې څه وایي دې هلک وایي اوس الله ته خو مخامخ نشي ویلی لکه وایي ښه الله په خپل فضل دې وبخلم دا ما چې 1500 کال عبادت کړی په خپل فضل ته بل څوک ولې نه بخي ما خو 1500 کال تندې درته سولولی او 1500 کال مې روجې نیولې دي او نارې تندې مې تېرې کړې او خلکو دنیا کې خپل خواهش استعمالو او ما خو نه ښځه کړې ده او نه مې بچي ساتلی دي بیریا پرله پسې 1500 کال عبادت مې کړی او نه دی کې غم شته نه ښادي شته نه چا سره منډه شته او نه ګټه شته
یو شان لګیم ارڅه مې پریښي دي نو بېشکه خدایه ستا په فضل به جنت ته ځم دې نه انکار نه کوم په الله زما هغه 500 کاله عبادت پر یم پکې لږ یاد کړی و که نه چې زه خوشحاله شوی وم داسې به دې ویلي چې ما فضل هم دی خو تا هم 500 کاله عبادت کړی خواري دې کړې ده محنت دې کړی دی اوس هم بعضې نوکر چې څه خبره راشي او هغه نیک څه خبره کوي صاحب زما هغه یو بوټي زما د دې خدمت خو لږ ذکر پکې وکړه چې خوشحاله شم نو الله زما هغه عبادت خو به دې اسې ویلو چې فضل مې دی خو تا هم 500 کاله عبادت کړی دی ورونو ګورې الله علیم بذات الصدور دی زمونږ په زړه کې به یو خبره راشي او الله به ترې د مخکې نه خبرداري داسې ده که نه لکه خبره راله پروردگار دې خبردار بس فوراً الله چې دا خبره لکه راله الله فرشتو ته فوراً وی دا بنده حاضر کې راولې کم کوی راولو وی د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودروی ډېر نږدې هم نه 500 سال د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرو الله دې مستعد دی چې څنګه ویدرو او یو سخته د دوزخ هوا پې راله دا وجود یې اوچ کړس شو او تندې ونیوه خدایه د تندې مرو یو فرشته والا راله غیبي هغې سره په جام کې خشته مزېدارې اوبه دي هغې والا راوړی د ور منډه کړی هغې ته یې هغه اوبه اوچتې کړي د ور ټوپ کړی هغې ته یې نورې اوچتې کړي ای د خدای بنده د اوبه راکړه د تندې مړ شوم وی دا اوبه مې تاله راوړي دی فرشته ورته ویل خو دا دنیا خو نه ده چې خیراتي اوبه څکې هلته یې خیراتي اوبه څکلې هغې به قیمت ورکوي ما سره څه دي قیمت خو ما دنیا کې پرېښی دی ما سره خو دلته څه نشته وی نه داسې قیمت د نغواړو کې د سره شته هله شابه زر وایه تندې مړ شم وی د دې یو جام اوبو قیمت 500 کاله عبادت دی که در سره یي او راکولی شي خو درکو او که در سره نه یا یو ورځ هم پکې کمې نه درکو وی دا خو شکر دی شته را سره خلک یو ورځ زیات ته یاد نه که هله شابه دا واخله دا واله دا 500 کاله عبادت خو ما له اوبه راکړه وی سوچ پې وکړه ګورې په زور یې نه خرڅو یو سړی دکان کې سودا خرڅوي په دې خرڅوم او په دې اخلم دا دوه کسو جوړه ده که سوچ پې وکړه ګورې په زور یې در باندې نه خرڅو وی بس هر څه چې دي ما ته قبول دي شابه شابه زر راکوه هغه جام اوبې ورکړې هغې وڅکلې الله فرشتو ته وی ځه مخامخ یې کړې ورو ګورې دا حقیقت دی هارون الرشید بادشاه ته یو سړی وایي ډېر لوی بادشاه و ډېر عادل بادشاه و وی تا نه یو تپوس کو یو بزرگ ته وی ما ته نصیحت وکړه او ته وی یو تپوس ته نه کوم وی که چرته ته ډېر زیات تږي شي او د تندې مرې اوبه نی او یو سړی در یو جام اوبه را پیدا کي او درته وایي چې د اوبه در کوم خو دا نیمه بادشاهي راکړه نو په دې یو جام به دا نیمه بادشاهي ورکړې هغوی بادشاهي سره پاره چې زه مرمه نو بالکل به یې ورکړم چې اوس نه میلاویږي بغیر دا نیمې بادشاهۍ نه نو دا نیمه بادشاهي به ورکړم خو چې اوبه وڅښم چې مرمه بادشاهي خو چې سړی مړ شي په بادشاهۍ څوک څه کوي وی ښه زه ټیک شو یو جام یې درکړې نیمه بادشاهي دې ورکړه اوس تا هغه جام اوبه وڅښلې ادې خېټه کې ونښتې انوزي لاندې بعضې وخت کې سړو واړه بول بند شي که نه اوس خو کیسیټر وردن نه کي په زور یې ترې وباسي زه هغه نوځي اوبه خېټې ته لاړې اوس ونښتې لاندې نه ځي اوس تا ته بیا هغه سړی راغی هغه وی دا جام اوبه در نه وباسم په ډېر اسانه خو دا نیم دغه راکې که نه راکې بادشاهي او چې بالکل زه اوس مرمه او د درد د لاسه هلاکېږم او د په بادشاهۍ به څوک هم بالکل به دا نیمه باقي بادشاهي هم ورکړم چې اوبه رانه وباسي او بزرګ ورته یې پته ولګېده چې ستا د ټول بادشاهۍ قیمت یو جام اوبه دي دقه شی دی نیمه په یو جام ورکې او بیا په حکم نیمه بادشاهي ورکې دا حقیقت دی رونو ګورئ موږ سره د خدای د نعمتونو قدر نشته بې درېغه نعمتونه یې موږ سره د هغې قدر نشته چې الله ته کله ور مخامخ شو الله ورته وایي بنده ما خو په خپل فضل بخلی دی خو تا خبره د حساب کتاب وکړو نو راځه چې اوس حساب کتاب وکړو تا په خپله د یو جام اوبو قیمت 500 کاله عبادت مقرر کړی دی موږ په زور در باندې نه دی خرڅ کړی پته ولګېده چې زما یو جام اوبه د 500 کالو د عبادت برابر وي اوس 100 جام اوبه د دنیا کې څکلي دي
د یو جام په عوض کې 1500 کاله راوړه. چې کمیډیا خو دې دوړه کړي دي، خو دې واغې په هغې خو دې جام وبس کړي دي. د یو جام په عوض کې او شا به 500 سال عبادت راوړه. او د انارو خشته بوټي چې مې ته جوړ کړی او د هغې نه به یې خشته دانې خوړې، د هغې مقابله کې مې عبادت راوړه. او الله ورته یې بنده که ما دله دا اوبه دغلته نه وې پیدا کړې او د انارو دا بوټي مې نه وې زرغون کړی، تا یو ورځ عبادت نه شو کړو، تا به څه کړو؟ بیا به منډې ځان له ډوډۍ پسې والې که نه؟ او که ما درته د نور نه او د تو نه بچوالی نه وي در کړی او روغ صحت مې نه وي در کړی، ته عبادت کولی شو؟ که ما شل پیدا کړی وي، ګوډ مې پیدا کړی وي، نو ته به په بازارونو کې ګرځېدې او د خلکو نه به دې سوالونه کول. او که مې ړوند پیدا کړی وي او په غوږونو مې کون پیدا کړی وي، تا زما عبادت کولی شو؟ دا حقیقت دی که نه دی؟ وایه یو ګرده چې د چا خرابه شي په څو پیسې میلاوي؟ په 1 لک او 1.5 لک روپۍ ګرده نن سبا میلاوي. صرف ګرده چې درته لا میلاو شي چې ستا د ګروپ سره بلډ وینه برابر یله، او بیا د ډاکټر د اپریشن به درنه څونه پیسې اخلي، او کنډم به څومره پردی ګرده چې درته ولګېږي نو هغسې کار هم نه کوي. د یوې ګردې څونه قیمت دی؟ یو سترګه چې دې ړنده شي وایه د څونه پیسو قیمت دی؟ یو سړی په سترګو نابینا وي، هغه سره پیسې وي، هغه وایي زه 10 لکه 20 لکه هم ورکوم خو چې ما دا نظر ولګي. تاسې ده که نه؟ ځکه یو سړي ته ووایه 1 لک روپۍ در کوم دا لاس ته نه پرې کوم، او وایي خدای دې بېخ وباسه، ما نه لاس پرې کړې، په 1 لک روپۍ به زه څه کوم؟ یو سړي ته ووایه دا پوزه نه پرې کوم او 15 لکه روپۍ در کوم، تیار به شي ورته؟ دا غوږونه نه پرې کوم 10 لکه روپۍ در کوم، تیار به شي ورته؟ چرې به هم تیار نه شي. مونږ له خدای پاک بې نیټې بې غوښتو مفتو کې د دنیا نعمتونه راکړي. دا هوا چې خدای پاک راکړې، څومره هوا مونږ ځان ته راکاږو، خشته ښکلې هوا ده. او دا رڼا چې خدای راکړې ده، ته د شپې د لږې رڼا دپاره څومره د بجلی بل داخلې، څومره ښکلې خدای رڼا درکړې ده. اور دله خدای مفتو کې پیدا کړی دی، اوبه درته خدای مفتو کې پیدا کړي دي، مفتو کې اوبه. تاسو لاړ شئ په بعضې ملکونو کې پته به راته ولګي. مدینه منوره کې خو اوبه ډېرې دي، په مکه مکرمه کې د اوبو قلت دی. مکه شریفه کې هوټل ته چې لاړ شئ او ډوډۍ خورئ نو اوبه راته مفتې نه میلاویږي، اوبه به ځان له بیرې اخلئ، په 1 ریال پوټینۍ بوتلګي درکوي او په غټ په 2 ریال او په 3 ریاله به دله غټ بوتل درکوي. هلته به څه کوې بیا؟ اوبه ربه یې میلاویږي. د پټرولو نه د اوبو قدر هلته زیات دی، پټرول ارزان دي، اوبه ګرانې. مونږ له خدای پاک مفتې اوبه راکړي دي، مفتې رڼا راکړې ده، او مفتې راله خشته ښکلې ژوند راکړی دی. دا د خدای پاک فضل او کرم دی. ګورئ نو الله ورته فرمایي چې شا به ورسره وړه که نه؟ دا که ما روغ اندامونه نه وي در کړی، تا زما عبادت کولی شو؟ که ما لیوانې پیدا کړی وې او په دماغو باندې روغ نه وې، تا زما عبادت کولی شو؟ والله معافي غواړم، غلطي شوې ده، واقعي دا ستا فضل دی. فورونو ګورې دې ځای کې بعضې خلک بیا خطا کېږي. بعضې انسان وایي چې هر څه د الله په فضل دي، نو بیا پکې زما عبادت ته ساجت دی. بیا خو به ستا زړه کې دا راځي که یاره چې الله فضل دی نو زمبه که فضل نه نشم دی، عبادت ته ساجت دی. نه پر عبادت به الله خوشحاله کې، الله به خپل فضل کوي، په هر چا باندې فضل نه کوي، په کافر فضل نه کوي. ولې؟ ځکه هغه الله خفه کړی دی، د هغه عقیده خرابه ده. الله چې درته څه ویلي دي هغه وکړې، چې د څه نه دې منې کوي د هغې نه به ځان وساتې، نو بیا به الله خوشحاله شي. چې خوشحاله شي فضل به وکړي. زه به تا سره احسان کله کوم چې زه خوشحاله یم، او چې ته ما خفه کړې زه تاسو باندې خپل فضل بیا کوم، احسان کولی شم. نو دا عبادت دا د خدای د فضل نښه ده، د عبادت د خدای د خوشحالولو سبب دی. دا الله ته چې تابعداري ده، په دې به الله خوشحاله شي، نو الله به فضل وکړي. نو جنت ته بیا د الله په فضل دی. خو د الله فضل مخکې څه څیزونه غواړي چې الله خوشحاله کړي، نو په عبادت کې به هم کبر نه کوې. دا به نه وی چې خدای ما خو مونځ وکړه او ما خو روجي ونیولې او ما خو دا وکړل، په کبر الله ډېر زیات خفه کړي. دا چیلې نه ده چیلې، دا وایي مې په اردو کې معنا زه. نو چې وایي مې نو سر یې لاندې او خپې یې بره په قصاب په تخت اویزان ده پرته وي. ته دا وایې چې زه مې کې شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه. دا مې هسې یو ستا د پوهې مثال درته. شیطان ته چاوي ما ته نصیحت وکړه او ورته څه وایي؟ وایي داسې مه وایه چې زه یم،
داسې مه وایه چې زیم که داسې دې ووایي چې زیم نو داسې به شې لکه چې زیمه دا به نه وایي چې زیم تاسو حقیقت هېڅ شی هم نه قسم دې سړی چې د شپې سملي تاسو چې د شپې سملی لږ یو ګوټی په دې بلستن کې سوچو کې په دې سوچو کې چې ره فلانکې کاکا خو چې د شپې وده شو ساعت یې وخته بیا ته ګوره اوس ځان ته یو دوه درې پنځه مړي را مخکې کا هغه خلک ډېرو خلکو د شپې په خوب کې ساه ختلې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اذا اصبحت چې کله سبا کې داخل شي فلا تنتظر المساء د شپې انتظار مه کوه چې به ورسېو که نه اذا امسیت او کله چې شپه کې داخل شي نو بیا انتظار د سبا مه کوه چې به ورسم او که نه او فرمایي عد نفسك من اصحاب القبور د دنیا د خلکو نه ما مقبرې والا وګڼه داسې فرض کړه چې لکه بس زما نه ساه خېږي زه مقبرې ته روان یم دقه روغ وجود دې د خشته لاس او خپې چې ته پې چغې مو یو لاسونه مړه کوې لیکن چې سا د نه ووته بیا نه لاس لقولی شي او نه خپې لقولی شي بیا اقه روغ رمټ انسان د بل په اوږو قبر له روانې هغه خپل وارثان خواږه چې د تبیټر بلو او ایسی به درته چالو کړو او خشته ښکلې بستره ته به د باره رالې او فورا به درپسې بالښتونه ځغلول هغې دې وړی او د خاورو لاندې دې منډې پرېږدي دې نه کبر به نه کوئ ګورې لوی به نه کوئ الله قرآن شریف کې فرمایي ولا تمش فی الارض مرحا په ځمکه په کبر مه ګرځه که ته کبر کې اسم نشي کولی انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فرعون دی هغه روان دی حضرت موسی علیه السلام پسې وی ګورم د سره پرېږدم دی نه موسی علیه السلام ځي او فرعون ورپسې دی الله ورته یو لاره وکړله په هغې روان شو اسم منځ لار قوم ورته وی لاره دې صاحب غلطه کړه دا خو په دریاب ورځي موسی علیه السلام الله ته رجوع کړه یا الله دا خو د دریاب لاره ده ما خو لاره غلطه کړو په دې ځه دریاب ته ور ورسېدل وی دا خو او فرعون په لوی لښکر شپږو لکو لښکر شپږ لکه خوله لري په ډېره لویه جذبه را روان دی ډېر لوی جوش کې را روان دی موسی علیه السلام چې دریاب ته ورسېد وی الله څوک هم تا سره کونټی نه ده څه ور دریاب له یوسه چې کونټی دریاب له یوړه پکې لارې جوړې شي 12 لارې او هر قوم په خپله لاره روانه شو فرعون څه وایي قوم ته وایي ګوره دا بادشاه هم ورې په قمقلتوب نه کېږي قوم یې دومره تابع کړی دی نو دا د دنیا هغه څه هوښیار والي د آخرت پکې نه خو د دنیا هوښیارتوب پکې وي قوم ته وایي وی زما زور هم ولیده وی زما د زور د وجې نه دریاب وشلېده او زما دشمن پرې داسې پورې وته دقه دی چې راغی چې څنګه راغی په دریاب باندې هغه اسې نه ته هغه ته پته وه په زور یې ور دننه کړه یو روایت دا دی جبریل علیه السلام به واګونه ونیو ورېښته او چې څنګه د دریاب دې میانځته شو شپږ لکه لښکر او میانځته شو موسی علیه السلام پورې وت یو کونټی یې دریاب له یوسه یو ویله دریاب پرې راجوخ شو ټول خدای پاک کار کړل مکمل نیست و نابود تباه و برباد حضرت جبریل علیه السلام حضور پاک ته عرض فرمایی وی الله رسوله وی که هغه وخت دې لیدی وی وی ما د دریاب د ویښ نه توره خټه راواخېسته د فرعون په خوله کې مې ورمنډله عجیبه منظر و لیکن ټول قوم هلاک شو د خو کبر کړی دی د به انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای زیم رکوټ یم نه لوی خدای ځکه نه اوس ځان بچ که که نه ځان دریاب نه وباسه که نه څنګه لوی خدای الله وی الیوم ننجیک ببدنک ودرېږه دا بدن دې لږ بچ کومه لتکونه لمن خلفک آیا چې د وروستو خلکو دپاره د عبرت نمونه شي حقه د فرعون وجود هغه دریاب بار راغورځو او د مصر په جیبګر کې تر اوسه پورې محفوظ پروت دی دې نه خو ته خلک نه ګوري اوسه پورې د مصر جیبګر کې محفوظ پروت دی خلکو ته الله ښیو دومره ښه شکل دی ما له چا تصویر راوړی یو ملګري تللی هلته کې هغه مصر کې تصویر ایستلی و ما له یې راوړی تصویر دلته مانې یو ملګري دو یوړو هر چا به د کور نه کوي دا پلیت لرې کوي داسې لعنت دی مونږ کره دننه کې ما چې شکل تا وکتل ښه شکل بد شکله خبیثه تا د موسی علیه السلام مقابله کوله او تا ځان ته لوی خدای ماشي مقابله انسان نشي کولی هغه خدای کیدی شي د خدای خو ډېر لوی زور دی نو
قبر به نه کوو خدای دې موږ د قبر نه وساتي خطرناک شی دی حضور پاک مبارک فرمایي وایي چې چا کې د اوري د دانې برابر قبري د شړشم نم د اوري دانه وړی وایي د جهنم خوشبویي پې حرامه ده حالانکه د جنت خوشبویي پې حرامه ده د جنت حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي ته به دې به نه ځي جنت ته دې به جهنم ته لاړ شي چې هلته وډه به یو دا قبر ته وباسي د هغې نه پس بیا جنت ته ځي که یو سړی ښکلې جامه اچوي یو صحابي نبي علیه السلام ته وایي چې الله د رسوله مونږ خو ښکلې شکل هم خوښ دی او خشته جامه هم زمونږ خوښه ده دا هم قبر دی وی نه ان الله جمیل یحب الجمال الله په خپله ډولې د ډول یې خوښ دی که څوک ځان له سر ګومنځ کوي یا ږیره ګومنځ کوي یا خشته جامې اچوي یا ښکلې څپلۍ اچوي دا قبر نه دی قبر څه ته وایي چې بل ته سپک ګورې او ځان ته لوی وی دې ته قبر وایي بل دې د نظر نه چپ راځي او ځان ته لوی وی او قبر دې ته وایي چې دا خپل مال او دا خپل دولت او دا خپل بچي او دا خپل طاقت دا راته دومره لوی ښکاري چې به د دې خواړو څوک مقابله نشي کولی دې ته قبر وایي مړه دې به زما څوک زه مضبوط سړی دې زما مخکې ودرېدی شي ډېر خلک اوس هم دا خبرې کوي که نه کوي دې ما ته ودرېدی شي دې ما سره مقابله کولی شي دې ته قبر وایي ځان ډول یې ساتی ځان له اس ډول یې ساتل ځان له جامه ډول یې ساتله ځان له مکان ډول یې ساتل دې ته قبر نه ویلې کېږي نو خدای پاک دې مونږه د قبر نه وساتي نو د حضور پاک مبارکه په اخلاقو کې یو خوی دا دی چې صحابو ته عاجزي ښولې ده عاجزي به کوې قسم دی یو صحابي فرمایي وی په مانځه نبی علیه السلام جومات ته راغی او اقامت وشو او یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام ته ودرېږي تا سره مې یو خبره ګور اوس که بل څه وکړې ته به وروکه منځ وکړو نو خبره به وکړې نه اقامت شوی دی او نبی علیه السلام ورسره روان شو لږې اخوا کوه وی مونږ له خوب راغی اقامت شوی او هغه سړی لګیا و سره خبرې کولې چې ته فارغ شو بیا راغی نبي اسلام خپل منځ وکړو دومره عاجزي وکړه او مدینه منوره کې یو بوډۍ ښځه وه دماغو کې فرق و لیونی شانتې وه هغه راغله نبي علیه السلام ته به لار کې ودرېده حضور پاک به ورسره ولاړ و تر څو چې به هغې خپلې خبرې نه وې بس کړې نبي علیه السلام به خپلې خبرې نه بس کولې ماشومانو سره یې خندا کړې ده خوش طبیعته یې ورسره کړي یو ماشوم فرمایي وی نبی علیه السلام په زمونږ کور زمونږ ځای ته راغلی و او د بورقې نه اوبه په خوله کې واغېښتې خوله کې یې وړکولې او د ما په مخ کې راوغورځولې د ما په مخ یې د هغې پوناله وکړه او مجلس کې چې به حضور پاک ناستو نو وی چته دا کونډی مبارک کې د نورو صحابو نه مخکې کړي نه دي که د بهر نه به څوک مسافر راغی نو هغې ته به دا پته نه وه چې دی کې پیغمبر کم یو دی ځکه موږ سره به ګډ یو شانتې ناستو او که څوک بیا رخصته و نو د هغه لاس پې نیولی و نو چې ورسره به د کلي نه بار ووت نو چې تر څو به ته هغه میلمه لاس نه خلاصو نو پیغمبر علیه السلام به لاس نه لر کو دا ښکلی عجزي بیبیانو سره په کور کې دننه عایشه بیبي فرمایي مونږ سره به د کور کار کو او چې بانګ به وي جومات ته به لاړ دا د حضور پاک څخه ښکلی اخلاق او خوی نو مونږ کې د خدای پاک د هغې په شان اخلاق پیدا کړي یو خوی دا تکبر به نه کوې تکبر و لویي به نه کوې که جومات کې به کار کېده نو حضور پاک به د خلکو په شان یو شانتې خښتې اوچتولې وړې وې که خندق د خیبر په موقع کې نستی شو نو پیغمبر علیه السلام کوداله په خپل هغه څه ورته وایي هغه دوو شوک والا شی جبل ګنتري هغه څنګه چې صحابه وه دغسې حضور پاک په خپله ګنتري اوچته کړې ده او راخلاصه کړې ده پروردګار چې کله د آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه یو فرشته یې راولېږله چې ته لاړ شه او د دې ټولې ځمکې د دې مخ نه یو لپه خاوره راواله الله په دې څه کې ویره دې نه یو انسان پیدا کو څه پیدا کې که چېرته ده زما تابعداري وکړه نو کوم جنتونه چې ما جوړ کړي دي دې به هغې له ځي د دا اولاد به هغې له ځي او که ده زما نافرماني وکړو او دې خفه کړم نو کوم دوزخونه او عذابونه چې ما جوړ کړي دي دې به هغې له غېږم دا فرشته راله چې د ځمکې نه خاوره راوچته کړي نو ځمکې دې تپوس وکړو وی په دې خاوره څه کې وی الله ته انسان پیدا کوي انسان باندې څه کوي وی که ده د الله تابعداري وکړه نو جنتونو ته به ځي او خوشحالۍ به ورکوي او که الله خفه که نو دوزخونه دي او عذابونه دي
نو ځمکې فرشتې له قسم ورکه ستا دې په هغه ذات قسم یې چې چا رالیږلې ما نه خاوره مه اوچتوه ځکه زما نه چې کم پیدا شي زما د جز نه به دوزخ ته ځي نو فرشته واپس الله له لاړه وی الله ما ته خو ځمکې قسم ستا نوم را سیلمه که او د الله د نوم ډېر احترام پکار دی بله فرشته یې راولېږله هغې سره به ځمکې هغه حساب کتاب وکړه حضرت اسرائیل علیه السلام یې راولېږه ځمکې ته یې همغه تپوس وکړه او هغه جواب ورکړه ځمکې دل هم قسم ورکوې ستا دې په هغه ذات قسم یې چې چا رالیږلې چې زما نه خاوره مه اوچتوه ځکه زما یو جز او زما نه پیدا انسان به دوزخ ته ځي اسرائیل علیه السلام ورته وایي وی ستا د قسم نه د هغې ذات خبره اورېدل ښه دي چې چا رالیږلې هغې تابعداري به کوو نو یو لپه خاوره یې ترې راغونډه کړه حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وی د ټولې ځمکې د مخ نه یې لپه خاوره راغونډه کړه لږه لږه هغه زمونږ لپه نه وه د اسرائیل علیه السلام لپه وه د هغې نه یو لوی انسان الله جوړ کړه حضرت آدم علیه السلام 3.5 ګزه پلن او 30 ګزه اوږد دا دانچه ته الله جوړه کړه حضور پاک فرمایي علی قدر الارض وی ځمکه بعضې توره ده نو بعضې بني آدم دیم تور دی بعضې سپینه ده خله ده سره ده نو د انسان دا رګونه مغسي دي او بعضې سخته ده نو بعض انسان په وجود کې هم کلک دی او د مزاج نه هم سخت دی او بعضې نرمه ده نو بعض انسان د وجود نه نرم دی مزاج کې هم نرم دی او بعضې څښا ځمکه ده نو بعض انسان کافر دی فاسق بدعمله دی او بعضې ځمکه خشته ښکلې زرغونه کوي او پاکه ځمکه ده نو بعض انسان هم پاک دی چې څنګه د ځمکې خصلتونه او صفتونه دي هغسې الله د دنه انسان پیدا کړ اوس ذهن کې یو سوال راځي چې الله دا انسان دی اشرف المخلوقات دی په ټول مخلوق کې د دنه بهترین بل نشته او ښکلی شکل هم الله ورکړی دی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم او چې دی الله ته نزدېکت حاصل کړي د فرشتو نه مرتبه اوچتېږي نو دا خشته انسان او دا په ټول مخلوق کې بهترین انسان دی الله را دې خاورې نه ولې پیدا کړ په خاوره او خلک ګندګي چې پې ګرځي او ډیران پې غورځوي او بول پې کوي او مرداره پکې خښوي نو دا بهترین انسان د دې خاورې نه د کمزوري څیز نه ولې پیدا شو الله سره د سرو زرو کمینو د هغې نه هم جوړولی شو وی د جنت پتنګان او مرغۍ به د سرو زرو وي د سرو زرو نه به خدای جوړی انسان وجود یا د مرغۍ وجود د بڼو د سرمنې او د غوښې نه دی او الله په دې قادر دی چې د جنت مرغۍ او د جنت پتنګان دا به د سرو زرو وي د دنیا اونه ده هغه د لرګي نه جوړه ده لرګی دی او نبی علیہ السلام فرمایي په جنت کې به داسې ونی چې د هغې تنې به د سرو زرو د سپینو زرو وی دا الله کولی شي کم ذات چې د لرګي نه ونه جوړه کړه ګوره د لرګي جدا جنس دی هغې کې خپل حیات او ژوند دی د انسان خپل حیات او ژوند دی د جدا ماده ده د پیریانو خپل حیات او ژوند دی د هغې جدا ماده ده د فرشتو خپل حیات ژوند او ماده ده دقه رنګې جنت کې الله د سرو د سپینو نه به دا اونې او بوټي جوړی نو الله دا انسان د سرو زرو نه هم جوړولی شو ورسره ډېرو د سپینو زرو نه هم جوړولی شو ورسره ډېرو او د صفا خشته ښکلې اوبو نه هم پیدا کولی شو چې اوبې را جمع کړې وي او د اوسپنې نه هم جوړولی شو د لرګي نه هم جوړولی شو چې د خټې نه یې جوړوي د هغې نه یې نشي جوړولی بېشک یې جوړولی شو د دې خاورې نه یې ولې دی جوړ کړ لقد خلقنا الانسان من نطفة بل دی راځي من سلالة من طین د څښا بدبویه خټې نه الله انسان پیدا کړ څښا بدبویه خټه چې هغې نه بین ته بین هغې نه پیدا کړ دا ولې رونو دا دې دپاره چې انسان د خپل اصل ته ګوري چې اصل زما خاوره ده او خټه ده او ډېر کمزوری شی دی چې ده کې کبر او لویي را نشي بنیاد یې دقه ټکې دی
منها خلقناکم الله وی ما را دې خاورې نه پیدا کړی وفیها نعیدکم او بیا به هم دې خاورې ته واپس کوم ومنها نخرجکم تارة اخرى او یو ورځ به راځي چې د خاورې نه به م واپس راوباسم نو د انسان تخلیق او د انسان پیدایش او بود و باش ګرځېدل جامه ډوډۍ او د ده قبر کفن دفن دا ټول د ځمکې سره تعلق لري بنیاد دا دی د الله حکمت پکې دا دی اوس هم چې څوک چاله پیغور ورکوي نو اصل ورته یادوي دا ګناه ده چاله پیغور به نه ورکوي خو چې څوک هم پیغور ورکوي اصل ورته یادوي نو که دې ډېره متکبر و لویو کې نو دې ځان ته د خپل اصل را یاد کړي چې زه څه شی یم او بیا د مور په ګېډه کې څه څیز وم او د څه نه پیدا شوم چې ده کې کبر را نه شي او د کې لویي را نه شي دی بنیاد دی رونو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په مدینه شریفه کې روانو په یو ډیران د پاسه تیر شو هغه داسې ډیرانو لکه اوس هم په دې بعضې ډاګونو کې یو مشترک غوندې ډیران پروت وي خلک ښځلې راوړو په هغې د پاسه غورځوي د هر کوره ښځله راځي شاملاتي غوندې ډاګ نو خلک پکې ډیران غورځوي دقسې یو شاملاتي غوندې ډاګ او هر چا به د کور نه ډیران راوړو په هغې کې به یې غورځاو چې په لاره تلل هغې بوی کو نو صحابه پوزې پټې کړې نو حضور پاک د صحابهو نه تپوس وکړه وی دا پوزې م ولې پټې کړې وی صاحب دا د ډیران د دې بوی د وجې نه بس ودرېد نبي علیه السلام وی دا څه شی دی وی دا ډیران دی وی ډیران څه ته وایي وره حضور پاک الله ډېر هوښیار پیدا کړم ډیران څه ته وایي وی صاحب د خلکو ګندګۍ نجاستونه غلاظتونه او بولونه دا پې پراته او چې کومه جامه څښا شي او خیره نه شي او اوشلیږي نو هغه په دې غورځو او چې کومه ډوډۍ زمونږ نه فالتو شي ترکاري یا څښا شي هغه د پاسه غورځو او چې کوم زمونږ د سارو یا کور جارو کو نه پې غورځو دې ته ډیران وایي وی نه دا خو ډیران نه دی دا خو هغه شی دی دا خو ډېر د عزت شی دی دا پوزې م دې ولې پټې کړې ډېر د عزت شی دی صحابه وایي صاحب د عزت شی څنګه دی وی که دا د عزت شی نو د ډیران چې تاسو نن ډیران ورته وایي او پوزه ترې پټوئ دا هغه څیز دی چې د کوم څیز د وجې نه یو مسلمان لږي او بل مسلمان وجني واقعي هغه ډوډۍ چې ستا خېټې ته لاړه د ډوډۍ دپاره خلک مسلمان وجني که نه وجني د مسلمان عزت اخلي او مسلمان بې عزته کوي او مسلمان بې وطنه کوي او مسلمان وجني نو دا خو حقه ډوډۍ ده چې ستا خېټې ته لاړه او دغه ډیران ته ورسېدله د بل شی نه دی د جامې دپاره انسان لګیا دی بل انسان وجني او عزت یې اخلي حقه جامه چې ستا وجود سره ولګېده دقه شی ترې جوړ شو دغه وخت ډیران دی پروت دی دا خو بل شی نه دی کومه ډوډۍ چې ستا نه څښا شوه حفاظت ترې ونه کړی شو او کومه ترکاري ستا د خېټې نه ووته هغه دقه ته ورته نن ډیران وی کومه خاوره او کور چې د هغې لپاره مسلمان وجني چې جارو کې نو هغه دقه دی له راځي ته ورته ډیران وی نو دا اوس پوزه ترې پټې دا هغه څیزونه دي چې د کوم دپاره مسلمان وجني او مسلمان د مسلمان عزت اخلي دا خو هغه شی زما رونو که موږ سوچ وکړو زموږ حقیقت ډیران دی ګورې بل شی نه دی اوله نطفتون یو عالم وی اول د انسان نطفه ده ګنده څیز آخره جیفتون او آخر درنګه د مرداره چې کله انسان مړ شي وی خدای مو بخښه 11 بجې جنازه ده یا 2 بجې جنازه ده بیا اکثر اعلانو کې وي د په 10 بجې بیا خښ کو مړی خرابېږي انتظې بیا خرابېږي د خپل ټیم نه رستو کول هم نشي اکثر ټیم را مخکې کېږي بوی به وکړي او چې بیا قبر ته ورسي که نیک دی خو ډېره ښه ده که نیک نه د چینجو او د مارانو لرمانانو جنده ده نو آخره جیفتون وفي ما بینهما او چې دې میانځ ته وګورې نو حامل للعذره په دې میانځ کې په دې خېټه کې څه بلا ایښودلې ده نو اول څه شی دی اخر یې څه دی او په دا میانځ کې دې خېټه کې څومره ګندګي پرته ده د انسان به څه کبر وکړي او څه لویي به وکړي زما وروڼو لویي او کبر دا د الله ډېر زیات بدي شي الله وی الکبریا ردائي وی لوی زما جامه ده زما
او چې څوک ما سره زما په جامه کې ځان شریکول غواړي یو سړی وي زم لوی یم زما څادر اغوستېدل غواړي او زما جامه کې ځان شریکوي وی دې به زه ذلیله کوم پرېږدم دی نه او چې څوک عجزي کوي من تواضع لله رفعه الله الله به اوچتوالی ورکوي عجزي اختیار کا مرتبه به خدای درکوي لویی او کبر دې وکړه نو ذلیله به شي ولا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه د کبر نه خپې مه راکاږه بعضې خلک یې په دې ځمکه روان او کبر کوي مټې وی او خپې بل شانتې اخلي انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تاکې زوري په دې ځمکه د خپې وردن نه که نه او که ډېر زیات زور د کی دا سر د اسمان ته ورسوه که نه نه د خپې په ځمکه وردن نه کو نه شو نه یې دا سر اسمان ته رسولی شي ابو جهل کبر وکړه کم خواله حضور پاک مبارک د مکې مکرمې د بیت الله خوا کې منځ کو منځ او دا کافران عتبه شیبه ولید دا د غزوې او دا عتبه ابو جهل عقبه ابن ابي معيط دا ډله ناسته وه دا کافران ابو جهل وی څوک به لاړ شي د فلانکي قصاب خانې ته چې یو د وینو او د ګندګۍ ډک یو پیروان راوړي نو چې کم پکې بدبخت او دا عقبه ابن ابي معيط د وی دا به زه وکړم وی زه دا کمال وکړه لاړ نو هلته کې هغه د وینو ډک پیروان یې راوړه ډک وی په دې څه وکړم وی لږ صبر وکړه چې حضور پاک مبارک په سجده پرېوت وی په دې شی والا ور واچوه هغه د وینو ډک د سوټو ګندګۍ نه ډک پیروان هغه د حضور پاک په ملا مبارکه د پاسه ورغورځاوه نبی علیہ السلام اقصی په خپله سجده پروت دی عبدالله بن مسعود وی افسوس که زما طاقت دغه وخت کې وی دا کار به دوی کړی وي نه مې شو طاقت مې نو بی بی فاطمه ماشومه ده چا خبر کړه په منډه راله او هغه شی د حضور پاک د شام ملا مبارک نه وغورځو ماشومانو ته خو څوک څه نه وایي نبی علیہ السلام مبارک چې سجدې نه راوچت شو وی خدای علیک بقریش علیک بابي جهل او علیک بعتبه خدایا د ابو جهل رونیسا نا عتبه رونیسا دا شی او دوی دومره وخندل چې وی د خندانه په یو بل ور پرېوتل خدای دا فلانکي رونیسا پرېږدي به نه هغوی پوه شو چې دا خو موږ د سره ظلم وکړو دې وخت کې خو دی غریب دی دې وخت کې خو د ده څه نشته ظاهري الله خو یې مل دی خو ظاهري او موږ د طاقت خاوندان د مکې بدماشان یو لیکن ٹھیک تا چې دې وخت کې لیکن مظلوم فریاد چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د مظلوم د آه نه د الله په دربار کې بل تیز شي نشته چې الله ته زر رسېږي ډېر زر رسېږي او چې دې الله ته فریاد وکړي الله څه وایي لانصرنک ولو بعد حین وی امداد به دې کوم لږ خیر دی که لږ ساعت پسې خو مدد به دې کوم پرېږدم نه دا ظالم حقه خدای رونیول اکبرجن خلک په بدر کې مردار کړل دقه عبدالله بن مسعود فرمایي وی ما ته نبی علیہ السلام مبارک ناستو وی فرمایل چې یاره څوک به لاړ شي یا ابو جهل وګوري چې د څه توره وکړه دومره کبر یې کو د بدر په دې جنگ کې په دې غزا کې دومره کبر چې دې ملګرو ته وایي وی دا مسلمانان وجنئ ما دا به جمدي نیسو مکې ته به بوځو چې ګوتې یو نه سیوله وجنئ به نه جمدي څو کسان دي جمدي به ونیسو مکې ته به بوځو هلته به ورسره بیا خپل عمل کوو دومره کبر و پکې او داسې په یو ناز به ګرځېده چې نن خو زما ډېر لوی طاقت دی زما له طاقت څوک مقابله کولی شي حضور پاک وی سو فرمایل څوک به لاړ شي عبدالله بن مسعود ما یودرېږه دا معلومات به درله زه واخلم وی چې لاړم لاشونه مې اړول راړول وی دا ابو جهل لاش پکې راووته وی لږه غوندې بخاري شریف کې راځي لږه غوندې سا پکې وه وی یو وخت کې ما نه یو څپې راایستې وه وی مې چې راشه خپل بدل ته واله وی په دې سینه مې ول یو ټوپ وو وی ما ته وی هغه وخت سره چې څوک یې ما ورته وی چې زه فلان کې یم ځان مې ورته وښو چې خو د مکې مکرمې یو بل یې پېژندل وی زما د دې سینې په شان لوړه سینه به دې د بل چا لیدي ګوره دې قبر دی زه حیران شم کله لږ چې انسان باندې تکلیف راشي پکار چې د الله ته رجوع کړي دې عجزي وکړي موږ نور قبر شروع کړو تکلیف او مصیبت راشي موږ رجوع الله ته نه کوو
دا یو وارننګي وارننګ لکه بعضې وخت یو ډیوټۍ نه یو ملازم لاړ نشي یو نوکر نو هغه ته د هغه ځای نه اطلاع راولېږي چې د یوې ورځې تنخوا مې درنه کټ کړه د هغه دپاره یو دمکي ده چې نن د ورځې تنخوا کټ شوه که بیا دې غیرحاضري وکړه نو بیا به دې نه میاشتې کټ کړو خو که بیا دې وکړه نو بس هم د نوکری نه دی نو هغه پوه شي چې زه خو د افسرانو په نظر کې رالم په دې نن خو زما یو غلطي ونیولې شوه بیا سم ګرځي نو د الله نه نظر نه خو ته پټېږې نه چرم نه پټېږې یو وارننګ یو دمکي دله درکوي نو پکار دی چې سړي ته لږ تکلیف میلو شي معمولي ذهني ټینشن میلو شي دی الله ته رجوع شروع کړي الله زما توبه بیا به نه کوم نو موږ نور هم مست شو موږ وایو دا پکې چا راوستې ده موږ بیا هغې جرم سره ځان نور هم بلد کو موږ وایو مړی هغه خو دا معمولي غوندې ټک دی که نه لکه بیا الله خفه شو دا یو کوټې غوندې ټک دی دا به راله راکړي نه بیا ورپسې راکوټې ټک نه بیا مضبوط ټکي نو ابوجهل له پکار و چې دغه وخت کې کبر نه وی کړی زما د سینې په شانتې غټه سینه به دې لیدي وی سینه دې څه کې سر ده نه پرېږدو چاړې و پسې راوویسته وی زما په سر به څه کې وی دا د حضور پاک غوښتې دی هغه له وړم وی ښه یو چل وکړه زما دا سر لږ اوږد پرېږده دې سینې سره نږدې چې دا سټ مې اوږد پرې شي چې زما سر په نورو سرونو کې پروت وي چې د سردار سر ښکاري دې قبر دې دویم قبر ته یې ګوره وی میں چی خدار ماندیم پورا کن خدا تپوس تنا کن کہ اس خاص امرے صادر نوزی دا حضور پاک متعلق دے اس سے سوچ کے دوایا مرگری خدا نو تختی دل او دیوازی پریخو دی وی ما تاوی کہ زما دی پاک اخپل خدایانو قسمی لا توزات و منات چکم دی عزا و منات پاغی میری قسمی چې دا کم وخت نه حضور پاک د پیغمبرۍ دعوه کړې وه او په هغه ورځ مې څومره بدي شو نن مې هم هغسې بدي شي دا د کبر وی سر مې ترې پرېږده سر او یو مې د حضور پاک په مخ کې مې وغورځاو هذا رأس عدو الله ابي جهل دا الله د دشمن د ابوجهل سر دی څه یې وکړل څه توره یې وکړه همیشه د جهنم خشاک ته نه جوړ او ورته پته وه چې دا برحق پیغمبر دی یو ځل نه څو ځله اقرار کړی دی یو ځل نه څو ځله چې ملګرو مطالبه ترې کړې ده لکه دا سالک خو رښتونې معلومېږي ملګري کېږوي نه ښه سردار د مکې زیم او پیغمبري ده ته میلاو شوه د یتیم ته میلاو شوه د سره مال نشته ده ته میلاو شوه مشر زیم ما ته پیغمبري نه میلاویږي او ده ته میلاویږي دا هغه کبر انجام څه شو کم خوا لاړ دا هغه منډی بچ نه که دا هغه دوستانو بچ نه که هغه مال بچ نه که هغه لویه بچ نه که تکبر بچ نه که همیشه د پاره د جهنم خشاک شو ابو لهب د حضور پاک تره دی تره خپل تر چې څه ته وایي او چې کله حضور پاک د صفا په غونډۍ اعلان وکړ خلک یې راجمع کړل ځان ته او لاولې خلکو ته ځان پیش کړ لبستو فیکو عمره تاسو کې مې څلوېښت کاله تیر کړي دي کیف وجدتمونی زه څنګه سړی ما ووایه ما ته چې ته دروغ مې وینې ګوره یو سړی په میدان کې چې ځان پیش کړي دا رښتونی سړی وي چې چا کې غلا وي هغه خلکو ته ځان نشي مخکې کولی چا کې نقصان یې هغه خلکو ته ځان نشي پیش کولی ټول د مکې خلکو ته ځان مخکې کوي ووایه زما متعلق څه غلطي ما کې شته چا ویلی هم نشي چا غږ هم نشي کولی ټول په یو جبه آواز کوي وجدناکا صادقا و امینا 40 سال کې ستا غوندې رښتونې مونږ بل نه دي موندلې او ستا غوندې امانتګر مونږ بل چاته نه دي موندلې او دا حقیقت دی حضور پاک ته ماشوموالي کې هم چې د دروغ نه دی ویل د کوټیوالي کې او چېرته د خیانت یې نه دی کړی د کافرانو مالونه به ورسره امانت پراته مخکې خیانت نه دی کړی د کونډو رونډو یتیمانانو خدمت یې کړی دی یو سړي سره یو صحابي وایي ما سره یو وعده وکړه یو مقام کې سره میلو شو ما چې ښه دلته ودرېږه زه راځم ما ته یې زه به ولاړ یم ته راشه زه لاړم ما نه خبره هېره شو ور داسې به څوک وکړي زه لاړم خبره هېره شوه 3 ورځې پس په هغه لاره هسې تېرېدم خبره مې هېره وه حضور پاک په هغه لار کې ولاړ و 3 ورځې پس ما ته وي ملګري ډېر تکلیف دې رانه کړه 3 ورځې شو چې زه ستا په انتظار یم لکه تا وې ودرېږه زه راځم زه درته ولاړ یم اوهو ما نه خو هېر شوي دي صاحب ما نه خبره هېره
دومره د حدیثو پابندي وکړي، 1 ګنټه به څوک چاته انتظار وکړي، 2 ګنټې به وکړي، د ماښامه پورې به وکړي، دي به خپل کور ته 3 ورځې د دواړو جهانو سردار په هغه ځای ماته ولاړ دی. نو ټول د مکې خلکو په یو آواز جواب ورکوي وجدناک صادقا و امینا، مونږ ته رښتونی مونته او امانتګر. وی ښه یو خبره درنه تپوس کوم، که څوک تاسو ته ووایي چې د دې صفا د غونډۍ نه پورې غاړه زه درته ووایم یو لښکر را روان دی در باندې حمله کوي، ته ما دا خبره به ومنې؟ اگر چې تاسو وینئ نه لښکر شته او نه داسې لښکر د باندې راتې شي. وی بلکل چې لښکر نه وینو خو چې ته وی مونږ یې منو. ولې منې؟ تا چې د دروغ نه دی ویل، تا خبره منو. وی ښه نو یو خبره درته کوم، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یو لوی عذاب را روان دی هغې نه م یروم. زه د الله پیغمبر یم، الله یو منې او ما د خدای رسول ومنې. رسول دا مطلب نه چې د بس باچا یم او ماله مالونه راوړی او ماله دولتونه راوړی، نه، بس د الله یو پیغام به درته رسو. د الله او ستاسو منځ کې یو بهترینه واسطه به یم چې الله څه وایي درته به ویم، د هغې تابعداري به کوئ. ټولو نه مخکې ابو لهب دې ترې لاس چت که او یو کان یې راواغېست او په حضور پاک یې ګزار وکړ او خیره یې وکړه تبت لکه تبا لکه لهذا دعوتنا، تا دې خدای داسې داسې کي مونږ ته دې لپاره دونه خلکو ته تکلیف ورکول او دې غوښتلو. الله په د هغه په هغه کبر څونه خفه شو، غون صورت یې د هغه په مذمت په بدی کې نازل که تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب. دغه دواړو لاسونو باندې چې تا د ما په دې محبوب غزار وکړه، دا برباد او هلاک و د جهنم خشاک دی. نه دې مال بچ کولی شي او نه بچ کمال او نه دې بچي بچ کولی شي او نه دې ښځه بچ کولی شي، سره د ښځې به رسوا ګرځئ. هغه ابولهب څه شو؟ د حضور پاک سره دی مخ به یې شغلې کولې، خشته ښکلې مزېدار مخ و، ځکه ورته ابولهب لمبې ته وایي، لیکن کبر یې وکړه کم طرف ته لاړ. او بلال تور ته وګوره، تور د شکل نه، تور د رنګ نه، او پردی مسافر د بل وطن هېڅ نشته خو چې کبر یې ونه کړه د پیغمبر تابعدار یم، چې څه وکړم یې منم، کوم ځای ته الله ورسو. ګردې په ځمکه او د پیزار کشار یې په جنتونو کې اورېدی کېږي. کبر ډېر خطرناک شی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا کبرجن خلق وی دا به د جهنم په ویښ کې یو کنده د بولس وتوي په هغې کې وپرتي. دومره خطرناکه کنده ده د جهنم په ویښ کې چې د هغې نه کله سر کولو شي جهنم ته امان غواړي. وی دا کبرجن به هغې کې پراتی او دا به داسې ذلیله که د میږو په شان ذلیله به او جهنمیانو پې د پاسه پرېږدي، ریګمال کوي پیمال کوي بې د دې خپولاد دی. نو کبر ډېر خطرناک شی دی، الله دې موږ د کبر نه وساتي. چا چې کړی دی نمرود کبر وکړه، نمرود لویي یې وکړه او ابراهیم علیه السلام یې اور کې وغورځاو او وی انا رب ستاسو خدای د خدایه دعوی وکړه. او بیا چې ابراهیم علیه السلام پته ورته ولګېده چې یاره دا خو برحق پیغمبر دی، اور ونه سوځاو، ظالم له پکار و چې ایمان یې راوړی دی، ای د وطن نه وشړوي د ما د وطن نه ځه. الله نمرود سره څه وکړل؟ یو ماشه الله پې مسلط کا، په دې سپېمه کې ننوت، د دې سر نه رګونه دې مخ ته راغلي دي، دا نزله پې بار نه راوځي، د دې تندي نه او د دې مخ نه دې دا ته الله هغه ګوډ ماشې ور ورسو، دې تندي دې سرمن لاندې د دې سجې لاندې دقه دې ته الله ور ورسو. هغه به رپ رپ کول او علاج یې نه و. بیا یو سړی یې ځان له مقرر که وی راشه ما دې ځای کې ټساوه، هغه به سپلی راغشتې وه او په دې ځای به یې و چې سپلی باندې به یې و نو ده به طبیعت برابر و، او چې هغه به هغه سپلی لرې که نو بیا به دلته کې هغه ماشي روانې کو په لوی تکلیف په سر په خوږي او په درد کې مبتلا و. الله چې کوي که نه ته د خدایه دعوه کې د یو ماشي مقابله نشي کولی، تا ته ګوره خدای ته دې ګوره، یو ماشي مقابله کولی شي. حقه ټسار به الله ورته ښول چې په دا سپېړه به دې ټسو، په دا سپلی به دې ټسو، تا ته زه ستا کبر ښیم چې ته به څه کبر وکړې، د حقې داسې مردار شو لاړ مړ شو. کولی شي الله که نشي کولی؟ دا سترګې چا راکړي؟ الله. معمولي غوندې یو رګ یې که دله دننه کټ کړه نو لود به بیا څه کوې؟ یو رګ دننه که کټ شو، د ویښته برابر نرۍ رګ که کټ شو، دا مازغه چا درکړي دي؟ الله درکړي دي. که یو معمولي غوندې رګ د ویښته ماته یو ډاکټر وایي دومره نري رګونه دي چې هغه په ویښته خو غټ ښکاري، هغه رګونه په هغه دغه هم نه ښکاري، په هغه خوردبین هم نه ښکاري، دومره نري رګونه دي. که یو رګ یې دله کټ که بیا به لیونی نه به یخ پېژنې او نه ګرم،
او نه به بیا پوزه بېدل پېژنې او نه به ځان پاکي پېژنې که یو رګ یې دله کټ کړ دې غوږونو شاته نری رګ دی که یې دله کټ کړ بیا به یې سم نه اورئ د دې ژبې شاته نری رګ دی که یې دله کټ کړ بیا به چاړی خبرې به نه کوې او دې ملا دې تیر کې یو نری رګ دی سپاینل کارډ چې ورته دی وایي ډېر معمولي نری رګ دی که دې درله کټ کړ نیمې بډې نه لاندې مکمل به بیا ګوټ شل به پروت دی نه به دې خپه کار کوي او نه به دې ګوته کار کوي نو ته به څه خبر وکړې مټې به وی او ځان پسې به خپې راتاږې او چې یم خو زه یم همچومن دیګرې نه زه خو یم ما ته څوک رسي هېڅ شی م نه انسان والله بالله که هېڅ شی م وي چې د خدای نه لرې شو هېڅ حقیقت نه لري په یو غاښ کې زمونږ دل راشي مونږ څونه چغې وباسو یو غاښ ته څوک ټینګې نه شي پټې نه یو دونه غوندې غاښ دی د دې ګوتې د بند نه م راکوټې شی دی او چې په دې دل راشي نو په کور کې دنه څوک خوب نه شي کولی او چې دستونه را باندې ولګي لکه د خېټه بې اعتداله شوه قسم دی بیا چې یو پنځه شپږو دستو له غسلخانې ته لاړ شي په اووم ځل بیا دنه په پرتوک کې بیږي تیره کړو نو دا خبر داسې دي که نه دی خپلې ولټایر نه شي قابو کولی قیدس چپه ولګېده جي بیا د وجود هم څښا دی او پرتوک هم څښا دی دې انسان ته ګوره د قبر ته وګوره لوی هغه ذات سره ښایېږي چې کم ذات لا بیماری نه راځي مرګ ولا نه راځي چاته محتاج نه دی چې هغه یو د الله ذات دی ستړی کېدل ولا نه راځي نه ښځې ته محتاج دی او نه بچو ته محتاج دی او نه قوم ته محتاج دی او نه ښځه شته او نه بچي شته او نه قوم شته او نه ورته محتاج دی او نه ولا فانس تړېوالی راځي او نه ولا خوب راځي او نه د دنیا د هر څه مالک دی دقه ذات لوی دی لوی هغه سره ښایېږي موږ سره لوی نه ښایېږي ابلیس و شیطان امام غزالی وی رحمه الله وی اتیا زره کال عبادت د الله کړی څومره 80,000 کال موږ به څه کړي 80,000 سال عبادت او بیا دومره زبردست عبادت یې وکړو چې د عبادت د وجې نه د هغه اسمان کې به اوسېده فرشتو سره به ګرځېده دې ته عبادت وایي موږ چې ته معمولي غوندې 2 رکعته نفل وکړو سبا د وحی انتظار کوو چې فرشته به کله راځي عبادت دغې ته وایي 80,000 کال او دومره انتها ته رسېږي او یو شان لګیا د عبادت کوي خو چې کبر یې وکړه الله ورته وایي اسجد لآدم اسجدوا لآدم ټول ولګول او د څه وایي خلقته من طین وخلقتني من نار د اور د لمبې نه پیدا یم شغلې کې بر اوچتېږي دې خټې نه پیدا دی ما له مناسب سجده وکړه نه کبر یې وکړو الله ذلیله که که نه هر څه په اوبو لو شو دوړه شو په عبادت کې به هم کبر نه کوي ګوره عبادت کې به هم نه کوي وقال ربكم ادعوني ستاسو رب وایي چې زمانه وغواړئ نو چې ته وایې ای زما ربه قال الله نه دی راغلی دلته چې الله و ایمان وغواړئ قال الرحمن نه دی راغلی چې رحمان به ایمان وغواړئ دا هم د الله ښکلي صفتونه دي او د الله نوم دی دلته وایي قال ربکم هغه ذات چې ته ماشوم پاللی هغه ذات چې د مور په ګېډه کې د یوې نطفې نه تا له ښکلي شکل درکه او د مور په ګېډه کې تا نه خشته ماشوم جوړ که ښکلې او په کومه طریقې د مور په ګېډه کې لوی کړې د نطفې نه علقه علقې نه مدغه او بیا ښکلې ماشوم دومره لوی طاقت قدرت والا ذات ستا ناشنا دعام قبلولی شي هغه رب چې هغه ناشنا کارونه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي او هغه ناشنا کارونه کوي چې دا ماشوم په کومه طریقه بیا د مور د ګېډې نه دنیا ته راوسته الله دې کې اشاره کوي ربکم ستا هغه ذات چې ستا د مور ګېډه کې پالل کوي هغه ذات چې د مور د ګېډې نه ته دنیا ته ماشوم لوی راوستی هغه ذات چې دنیا کې ژوند درکه هوا رڼا د مور رحم د مور پړه کې در باندې رحم پیدا کړه هغه ذات چې ته بیا ورو لوی کړې د قدمونو د اوچتولو طاقت یې درکه د خبرو طاقت یې درکه دې ته رب وایي په معنا د مربي زموږ د علما لیکي چې رب دا چې یو شي له تدریجا په قلاره قلاره کمال ته رسول اشارت شو دې ته چې زموږ رب یم ستا
زه هغه کارونه کوم چې اسوک نشي کولی، زه رب یم ستا، زه ناشنا کارونه کولی شم او کړي مې دي. نو ستا دعا چې هر څنګه یې دا به نه وی چې زما دعا به قبوله شي که نه، ته اواز چاته کې؟ رب ته کې. دا قادر دی. ته اواز رب ته کې، مهربانه دی. ته اواز رب ته کې، ناشنا کارونه کوونکي ذات ته کې. نو چې داسې ذاتي نو هغه به ستا دعا قبلوي. حضرت آدم علیه السلام چې کله دنیا ته راغی، جنت کې اوسېده، او په جنت کې خو هر قسمه مزې دي. جنت کې لوږه نشته، تنده نشته، بیماری نشته، غم نشته، ټینشن نشته، خفګان نشته، یره نشته، خوف نشته په جنت کې، گھبراہٹ نشته. جنت کې مزې دي بس. څه چې غواړې تا ته ملاویږي. ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. زه چې د څه غواړې هغه به درته ملاویږي، او چې څه خدای نه غواړې هغه به درته درکوي. دنیا کې که سړی ډېره مالداري، څه ناڅه غم سړي ته وي، څه ناڅه پریشاني سړي ته وي، ټینشن وي. هلته دا ټینشن، بیماري، تکلیف د چا نه، یره ترخه هېڅ نشته، بس خوشحاله خوشحالي ده. دغسې جون آدم علیه السلام په جنت کې تیر که. الله وی دی بوټي له به ګوتې نه وړېږول، هغې له یې ګوتې یوړې، بس الله تعالی ته خفه شو، ځمکې ته یې راکوز کړه، او فورا د جنت جامې ته کوز شوې. واتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت. د جنت خو داسې د دنیا پاڼې نه دي، خو غټې غټې پاڼې دي. دغه پاڼې ځان نه تاو کړه. فطرت د انسان دا تقاضا کوي، دا بربنډتوب د فطرت خلاف دی، ځان یې پاڼې تاو کړې. الله وی اهبطوا، کوزیږي. قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. بس نور بزمکې ته ځئ، جنت کې اوس تاسو نور رهایش نشته، نو دنیا ته راکوز کړ. نو حضرت حوا یې په جده کې راکوزه کړه، او حضرت آدم علیه السلام په سریلنکا کې په یو غر د پاسه راکوز شو. اوس هم په هغه غر د پاسه د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده. نو چې راکوز شو، هلته رڼا و، دلته تیاره. اوهو داسې دي، په سترګو یې چېرته تیاره نه ولیدل. چې راکوز شو، هلته یخني ګرمي نه وه، دلته یخني ګرمي راغله. هلته ستړې نه وه، دلته ستړې راغله. هلته یره ګبراهټ نو، دلته یره ګبراهټ راغله. هلته پریشانی نه وه، دلته پریشانی راغله. هلته لاړې خولې نه وې، دلته لاړې م رالې، خولې م رالې. هلته اودسماتې نو، دلته د اودسماتې شکایت هم راغی. هلته تکلیف نو، دلته تکلیف هم راغی. هلته د خېټې دړ نو، دلته د خېټې تکلیف هم راغی. اودسماتې چې سړی راشي خامخا د خېټې تکلیف راځي. هلته ستړې نه وه، دلته ستړې م راغله. هلته خوب تاجت نه و، دلته خوب تاجت هم راغی. هلته ښځه خاوند یو ځای اوسېدل، دلته آدم علیه السلام په یو دنیا کې او بیبي په بله کې. خدایه چې زما ښځه به کم ځای، بیبي به مې کم ځای. بیبي یې وی خدای چې زما خاوند به په کومه دنیا تاکوز کړي. دا موږ څو کړل، او دام د یېره شیطان ورته قسمونه وخوړل. وقاله شیطان ورته قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قسمونه یې خوړل چې ګورئ زه ستاسو خیر خویم، او دې بوټي له ګوتې یوسئ. نو هغې خو د دنیا قسم نو اورېدلی، هغې خو ته خو دا پته نه وه چې د خدای نوم به هم لا څوک په دروغ اخلي. الله وی فنسیه ولم نجد له عزمه. زما حکم ته یېر شو، یېر څه پخته اراده یې نه وه کړې. او الله خفه شو. ما سره به مشوره کړې وه که نه، چې شیطان درته دا وسوسه واچوله چې بوټي له ګوتې یوسئ، همیشه به په جنت کې که نوړی نو الله مباسي. نو ما سره مشوره خو کې. دا خفګان هم پړه راغی چې الله خفه شو. د ټولو نه لویه خبره د نیکانو دپاره دا دنیا ټینشن نه دی، دا ټینشن چې الله خفه دی. غټه خبره دا ده. دا د دنیا نعمتونه دي، دا خو به ځي او راځي به. مال به م ځي او عزت به م ځي او حسن به م ځي او هر څه به ځي راځي. دا وړې خبرې دي. غټه خبره ده الله رضا او د الله خوشحالي ده او د الله خفګان. موږ به دا کوشش کوو چې الله خفه نه کړو. دا نه چې زما نه مال هلاک شو یا زه غریب یم او زه خدای خفه کوم. دا نه چې زما بیمار راشم، بیمار شم او زه د خدای نه ګیلې شروع کوم.
یا بل څه ټینشن مال راشي او زه الله نه ګیلې شروع کړم الله خفه کړم. نه هوښیار انسان هغه دی چې خپل مربي نه خفه کوي، الله نه خفه کوي. درته پته چې دا هر څه خو الله سره دی، چې خفه کړم نو زه خدای څه کولی شم؟ نور تکلیف راکړي نو زه به خدای څه وکړم؟ دنیا نه مې لرې اخرت ته مې ولېږي، هلته په دې قبر کې راله ښه تبی راکړي زه به څه کوم؟ دوزخ ته مې وغورځوي، زه د خدای څه کولی شم؟ هر حال کې به الله خوشحاله ساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، مبارک پیغمبر څه فرمای؟ وی چې زه اوږې یم په دې خوشحاله یم، زه به الله ته رجوع کوم چې یا الله اوږې یم، او چې زه موړ شم نو خوشحاله یم، زه به الله ته رجوع کوم او د خدای حمد به ادا کوم، شکر دی الله چې ماله ډوډۍ دی راکړي. مسلمان به په هر حال کې الله خوشحاله ساتي. ما باندې تکلیف راغی، بیماری راله، زه به خوشحاله یم، زه به یم الله دا شکر دی تا راوستی ده، ته یې لر کولی شي، ته به یې لرې او الله په دې بیماری ته ګناه رجوي، ګناه به ورجوي، او په دې درجه بلنده درجه به بلنده کړي. او چې کله روغ شوې نو بیا به الله شکر دی چې صحت ته راکړه، لمونځ به وکړم، جومات ته به لاړ شم، روژې به ونیسم. د مسلمان خاصیت دا د زمارونو چې دی به په هر حال کې د الله ناراضي وي. دی به داسې نه نن سبا په مسلمان کې دا لوی غم دی چې کله تکلیف ټینشن راشي د الله نه ګیلې شروع کړي، الله نه خفه کړي ځان، الله پسې بدې شو، ژوند مې خوښ دی، ازادي مې خوښه ده، خو چې همدقه راونیسي او په هسپتال کې پرېوځي بیا مور او پلار مولیانو ته ټلیفونونه شروع کړي، یاره جي زوی مې پروت دی، دوا وکړئ، ژبه بنده ده، دا د خدای مقابله نشي کولی. الله دغه ذات دی چې آدم علیه السلام یو ځای، حوا بل ځای، یو بل پسې ګرځي، ټینشن راغی، غم راغی، تکلیف راغی، مصیبت راغی، یو بل نه جدا شو، تیاره راله، ستړی راله او دسماتې راغی، لوږه راله، تنده راله، خوب راغی، ځمکه د ګرځم دا به څه کوو پروردګاره؟ نو یو څیز دی چې د هغې نه بغیر نه کېږي. نو الله ته یې لاس پورته که څه وایي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. باس دا ارس الله ناراضه شوی دی، الله ناراضه شو نو الله ته به سوال او رجوع بکوم، ربنا ای زمونږ ربه. دا لفظ خط ډېر مزه